لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روت د غرمې په ټیم کې، نو حضرت ابوبکر صدیق ولا مخې لا ورغی. نو حضور پاک ورته فرمایي ابوبکر دا خو دا بار وتو ټیم نه دی، غرمه کې خلک خوب کوي ویده کېږي، دې وخت کې څه کوې؟ د الله رسول وی راووتم، خوب نه راته، نو مې که زه رسول الله مبارک ووینم او د مخ مبارک ته ولا لږ وګورم. لږ ساعت پس حضرت عمر مخې لا ورغی. عمره دې وخت کې څنګه راووتې؟ بس عمر خو جذباتي و، وی صاحب لوګې را په مخه کړم، خوب نه راته. حضور پاک کو فرمایل زه موږیم، ما ته هم لوګه لګېدلې ده. وی ځای چې ځو، یو صحابي دی حضرت ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه، ترمذي شریف کې دا حدیث دی، د هغه باغ ته لاړل. نو پخوا به په دې باغونو کې دوی سره دننه ښځه موسېدله، بچي به موسېدل، باغ کې به باغ نه به دیوال ته وکړې او دننه پکې کوټه وه، نو د سره ښځه اوسېدله. نو چې دی ورغی نبی علیه السلام حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما، نو د ښځې نه یې وله تپوس وکړې این صاحبکې، ملګری دې څه شو؟ هغې ورته ویې تللی دی اوبه راوړي، ځکه د مدینې عامې اوبه مالګیجنې وې، نو بعضې کویانو چې د هغې اوبه خوږې وې، نو یې اوبه راوړي، خوږې اوبه. دغه دی چې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه راغی او مشک یې غاړې ته اچولی و، نو نبی علیه السلام ته م ورته رغاړوت، حضرت ابوبکر ته م ورته رغاړوت، حضرت عمر ته م ورته رغاړوت، مشک یې کېښود او بیا په یو سوري باندې یو صادر یا بستر خور کو او درې واڼه یې پې کېنول. ګوره د سور وزو نار او اوږې دي، معجزه نه ښکاره کېږي. ابوالهیثم رضی الله عنه لاړو، د کجورې نه یو غونچک یې را پرېښ کړ او نبی علیه السلام ته یې مخکې کېښود. حضور پاک ورته وفرمایل ابوالهیثم تا به پکې موږ له پخې کجورې را غونډې کړې وې، نو غونچک ته ولې راوشوکه؟ وی د الله رسول زما دا ارمان دی چې تاسو ځان له خپله پکې خوښې کې، که پخې خورئ که کچه خورئ، او بسر ورته وی نیم پخته چې کم یم خوښي، او بیا چاړه راواغېسته او څاروي یې ولالالو. نو حضور پاک ولا آواز ورکړ، وی هلکه ګورې ته خو موږ له څاروی لالې ګډه یا چیلې، خو ګورې ذاتو در د پیو والا لاله نه کې چې تاسو له پی کوئ. هغه وی ښه، نو چیلې یا ګډې ولا لال که، نو هغه یې پوخ که. نو نبی علیه السلام حضرت ابوبکر حضرت عمر هغه غوښه وخوړله او لږ خوب یې وکړ او د هغه مشک نه اوبه وڅښلې په کنډول باندې. نو څه وایي؟ ګوره د څو ورځو اوږې او نار، او صحابه د څو ورځې اوږې او نار چې په خېټو یې کاڼي تړلي. حضور پاک وفرمایل وی هذا من النعیم، دا هغه نعمت دی الذي تسألون عنه یوم القیامه، وی د دې نعمت به د قیامت پر ورځ خدای تپوس کوي. یخې اوبه دي، ماء بارد، او یخ او خوږ سوری دی او خوراک در باندې خدای خوړ. یعنی قسم دی چې حضور پاک له خدای داسې خوی ورکړی چې د الله د نعمت به ډېر زیات قدر کاو. دا به نه وي چې دا خو ما 3 ورځې پس ومونته، دا مې میاشت پس دا خوراک وموند، دا خو ما خېټې پورې کاڼې تړلې دي، دا خو داسې وږي ومونږ چې موږ له د غرمې خوب نه راته. د نعمت قدر به کوې. نو پوه شو چې د دې سړي غلام نشته، یو یې ښه او یو دی دی. نو نبی علیه السلام ته ورته ووایي هلکه داسې معلومیږي لکه چې نوکر خادم دې نشته وی، او وی چې ما له کله غلامان راشي راشه چې یو دله درکم. نو نبی علیه السلام له چا یو 2 غلامان راولېږل. نو دې خبر شو، نو ورغی وی د الله رسول تاسو ویلي یو دا 2 غلامان دي، اختر یو پکې خوښ کا، ایهما شئت، چې کم دې خوښ یې ځان له خوښ کا. هغه وی د الله رسول ته راله خوښ کا. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل خدا بوزه دا مې په منځه لیدلی دی، دا منځګزار دی، دا پکې بوزه. نو خو ګورې واستوصي به معروفا، نیکي ورسره کوه، خیر ورته ورسوه. ګورې مطلب دا چې ورسره ښه سلوک کوه، خوراک ورکوه، اوبه ورکوه، کار پې کم کوه، غصه ورته مه کوه، وهیمه. نو لاړ ښځې له غلام بوته، وی ښځې وی نبی علیه السلام خو دا غلام راکه، وی راته یې وایي چې ګورې ښه سلوک ورسره کوه،
خزه څومره عجیبه خزه ده. وی ای سړیا وی د پیغمبر علیه السلام د خبرې مقصد ته موږ نشو رسېدی، اله به ورته رسو چې ازاد یې کړو. ځکه وایي ښه سلوک وکړه، نو ښه سلوک دا دی چې ازاد یې کړو، سره پې خپل خدمتونه کوم. وی ذا هو حر لوجه الله، وی د خدای په نوم آزاد دی، دا مړی آزاد یې. صحابه به داسې د پیغمبر مبارک په خبر عمل کوم، حالانکه د حضور پاک مقصد دا نو چې آزاد یې کا، د هغه مقصد دا چې ښه سلوک کوه، هغې بس ښه سلوک دا دی چې آزاد به یې کړو. نو چې حضور پاک ته خبره ورسېدله، نو نبي علیه السلام څه وایي؟ وی هر چا له خدای پاک یو مشیر ورکړي، ښه مشورې والا او خرابې مشورې والا. دا دې ګوره دې سړي له خدای داسې ښځه ورکړې ده چې ښه مشورې والا ده، حالانکه په دې غلام کې خو ډېره فایده ښه دې ته وه. هغې له به یې خشاک راوړو، هغې سره به یې خشاک نیماو، هغې له به یې خدمت کاو. لیکن وایي نه، د پیغمبر مبارک وینا ده چې ښه سلوک کوه، راشه آزاد به کړو، مونږ کوو خپل خدمتونه. نو چې چا له خدای ښه مشورې والا ورکړو نو دا کامیاب شو، او چې چا له خدای خراب مشورې والا ورکړو دا بیکاره دی. خبره مې دې پورې کوله چې دا د په نبي علیه السلام لوږې تېرېږي او نهرې پې تېرېږي، لیکن خېټې پورې کاڼي تړي. بل دی څه چل کېږي، بل دی څه کېږي، بل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی، خوراک نشته، چا سره شته او چا سره نشته، بالکل وږي دي صحابه. حضور پاک وفرمیل که چا سره څه وي راوړی، نو چا یو کجوره راوړه، چا یو لپه ستوان راوړل، چا دوه لپې راوړل، هغه میدان کې واچول. نبی علیه السلام مبارک هغه وړه ټول یې یو ځای کړل، وی راشه وړی، هر یو ته لوښې ډک یې وړه، هر یو ته لوښې ډک یې وړه. دا معجزه شوه د نبی علیه السلام. نو ګوره دا الله پیغمبر تړه کې واچوي چې داسې کېږي، کله وتړه کې نه اچوي چې داسې نه کېږي. نو معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه، دا چې الله کله غواړي نو دا ښکاره شي، او که الله ونه غواړي نه ښکاره کېږي. او معجزه څه شی دی؟ دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل. الله چې د پیغمبر دین ښکاره کوي او غالب کوي، نو یو دلیل غټ دا معجزه ده. په ترمذي شریف کې حدیث دی، یو باندې راغی حضور پاک مبارک ته کېناست، نو نبی علیه السلام د ایمان دعوت ورکوي لکه مسلمان شه. هغه ورته وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ نو نبی علیه السلام وفرمایل وی که د اونې د غونچک ته اشاره وکړم او دا د ځمکې ته راښکته شو، ځمکې له راورسي، او بیا ورته اشاره وکړم او خپل ځای له واپس ورسي، او به منې؟ هغه وی بالکل یې منم. دا اوس معجزه شو. دا اوس الله اړه کې واچوي حضور پاک ته. د انسان دړه د خدای په منځ کې ډېر مضبوط تړون دی. ته به نه خبره اوس تا اړه ته به خبره راغورځولي. نو که عام نیک سړي ته اړه ته داسې یو خبره راشي نو کشف ورته وایي، الهام ورته وایي. او چې پیغمبر ته راشي د هغه د وحی په ذریعه راځي، هغې ته مونږ کشف وایو، پیغمبر ته هم کشف او الهام کېږي. خو زمونږ کشف الهام څه یقیني شی نه دی، او د پیغمبر کشف الهام وحی وي، هغه مضبوط او یقیني خبره. نو وی که داسې وکړم او به منې؟ هغه وی او بالکل. نو حضور پاک د ونې غونچک ته اشارت وکړو، نو غونچک ځمکې له راورسېد. نو بیا یې ورته اشارت وکړو، نو واپس خپل ځای له ورسېد. بس بانډیسي چې دا معجزه وکړه واقعي، نو بانډیسي کلمه شهادت وی او خدای پاک مسلمان کړ. لیکن ډېر خلکو د حضور پاک معجزې لیدي دي، منلې نه دي، خو چې غوښتې دي او منلې نه دي نو خدای تباه کړي دي. لکه د هغې زه دلې یو دوه درې مثاله درکوم. ابو جهل نبی علیہ السلام ته یو معجزه راته وښایه. څه معجزه؟ وی دا سپومۍ راله په منځ دوکه، نو څونه غټه خبره ده. او دې وخت کې نبی علیہ السلام په جبل ابي قبیس د پاسه ولاړ و، شپه ده، او دا ټول کافران مشرکان ته راته دي. مطلب دا چې دا خو ډېره ګرانه معجزه ده، نو دا به دې ونه کړي چې نو موږ به ورپسې لاسونه وټپو. فسادیان خلک دقی، د فسادي سړي مقصد د بل توهین وي او د بل سپکول وي. نو پیغمبر علیه السلام یې حکم داسې وي، او نو نبی علیه السلام سپومۍ ته اشاره وکړه، نو سپومۍ په منځ دوه ځایه شوه، نیمه د غر نه یو خوا شوه او نیمه د غر د پاسه وه. بیا اوس اقتربت الساعة وانشق القمر، قرآن شریف کې الله فرمایي
وی دا د قیامت نښې دي، دا د قیامت نښه ده. چې وی کتل وی دا دی خو په موږ نظربندي وکړه، جادو دی وکړه، جادو نظربندي. وی ښه نظربندي خو به په تاسو کوم که نه وي، او وی زه ستاسو کومې قافلې چې شام یمن خو یو خوا بل خوا تللي دي هغوی راشي هغوی نه تپوس وکړئ چې دا صرف نظربندي وه او په حقیقت کې نه ده شلېدلې، نو خو تاسو باندې مې نظربندي وکړه، او که په حقیقت کې شلېدلې د نورو خلکو نه تپوس وکړئ. نو چې قافلې به راتلې چې څوک میاشت پس، څوک 20 ورځې پس، څوک 15 ورځې پس، نو دوی به ورته ویل لکه په پلان کې شپه قافله خو اکثر د شپې سفر کوي ویښئ، په پلان کې شپه خو هم څه ناشنا شی نه ولیدې، یاره وایي نور ناشنا نه، خو دا سپومۍ په میندو شوې وه. وایي ځکه نظربندي خو مې په تاسو وکړل. یو جادوګر به نظربندي په هغې خلکو کوي چې میله کې ته کم خلک ګیر چاپېروي، نو په لرو په کورونو کې او په خلکو نه شي کولی. یاره وایي ستا داسې جادو دی چې دا په ټوله دنیا چلیږي. ابو جهل د حضور پاک څومره لوی دشمن و، دومره لوی دشمن چې هغه د پیغمبر او د هغه مقصد سو مشري ختمې ده. که د مکې خلکو په نبی علیه السلام ایمان راوړی وي او پیغمبر علیه السلام خپل مشر ګڼلی وي، خو د هغه مشري تله که نه، نو د دې خپلې مشرۍ د تلو د وجې نه پیغمبر علیه السلام ته به تکلیفونه رسول. یو ځل حضور پاک په بیت الله مبارک ته ورغی او د ابو جهل لرګي را خلاص کړل، او داسې پیغمبر علیه السلام له تکلیف ورکه، غزارونه یې ورکړل چې وینې ترې روانې شوې. ډېر خفه او پریشانه حضور پاک کور ته نه. نو د حمزه رضی الله عنه ترو د هغه یو وینځې د حالت ولیده، نو راغی، نو د حضرت حمزه صاحب ښځې ته یې وویل یاره وی نن خو محمد سره ډېر لوی ظلم وشو صلی الله علیه وسلم. ابو جهل وره ډېر وواو او وینې ترې روانې شوې، هغه ورته غږ هم نه کوه. پیغمبر علیه السلام ته دې وخت کې د الله د طرف نه اډر و چې څوک تا سره او صحابو سره دې هر څه کوي نو جواب به هم نه ورکوې، بدل به هم نه هلې، هېڅ به نه کوې. ډېر تکلیف یې ونه ورکړ. نو چې حمزه ښکار له تللی و، حمزه رضی الله عنه دې وخت کې لا مسلمان شوی نو چې راغی نو د پیغمبر علیه السلام چاچي وه د ښځه، هغې ورته وی حمزه وی نن خو ستا هغه یتیم ورواره چې دی د هغه مړ ورور زوی دی د عبدالله زوی محمد سره ډېر لوی ظلم شوی دی. ښځه ورته وایي وی هغه څنګه؟ یاره وی دومره ظلم ورسره شوی دی چې دوستان خو څه کوي، دشمن به هم پرې دړدېږي، دشمن به هم پرې دړدېدلي. ښځې وایي څه چل شوی دی؟ وی ابو جهل نن ډېر غزارونه ورکړي دي، دومره چې وینې ته وبهې دی. وی ښه بس هغه د ښکار هغه لیندې لاس کې واغېسته، اړوکې نه ناسته، والله که اوبوس کم ډوډۍ وخورم تر څو چې مې د یتیم ورواره بدل نه اغېستې. نیغ لاړ ابو جهل ملګرو سره هم هغه د بیت الله خوا کې ناست دی، او هغه د لینده لرګي یو چت کو ابو جهل دی سر لره وبراو، او داسې وډبه او داسې چې سر یې وله مات کو، وینې په ابو جهل را ماته شوې. او ورته وی تا څه خیال دی چې زما یتیم ورواره دی د څوک شته نه؟ د دې دونه بې وسه شو، بې کسه شو چې ته به یې وې د هغه خپل دین ستا خپل دین کار دی څه دی، او زه د دې ورواره حمایتي ما، ځکه لاس کې دې څه زورې راپاسه. داسې وشلقه ابو جهل چې وینې ترې روانې کړې. چې کور ته راغی نو پیغمبر علیه السلام ته یې ورواره وی بدل مې دله واغېستو، تا نه یې وینې بهیولې وې، ما ترې له زیاتې وینې وبهیولې، او سر مې ولا مات کو، ټول وجود یې د وینو شوړ پوړ دی. خوشحاله شوې؟ حضور پاک ورته څه وایي؟ هغه غریب هغه وخت سره خپلې وینې هم پاکولې. وی ته په دې نه خوشحالېږم؟ حیران شو، وی په څه خوشحالېږي؟ وی په دې خوشحالېږم چې ما سره مسلمان شو، کلمې شهادت ووایي. ما که خوشحالېدم ما بدلې ماله، زه خو الله را لېږلم دې له لیظهره علی الدین کله چې دا دین په نورو دینونو غالب کم. نو ما ته به څوک کنځل کوي، څوک به مې وهي، څوک به مې شړي، څوک به یو څه وایي، څوک به بل څه وایي. نو ته به زما د چا نه بدل اخلې؟ زما جون خو همدقه دی اوس.
زما ژوند کې اوس دمه نشته، آرام نشته، سکون نشته. زما ژوند ټول د دغه قصو سره او د والو د ویشتلو سره دی. څوک به مې په کاڼو ولي، څوک به مې کنځي. په دې نه خوشحالېږم، په بدل په دې خوشحالېږم چې زما دا کلمه ومنه، الله یې ومنه. وی خر واره په دې خوشحالېږي. وی ښایه راته کلمه. حضرت حمزه کلمه شهادت وی خدای مسلمان کړ. ابو جهل خدای وساتو، خدای هلاک کړ. او دومره سخت ظالم چې یو ځل یې دومره ظلم وکړ چې د خپلې کوڅې مخې ته په لار کې کوي وکناو، هم د شپې پټ په نوکرانو چې څوک خبر نشي. او داسې کوي او کناو ظالم بچي چې دنه جاور کړه لکه د خوم په شان دی. دنه ولا خېټه جوړه کړه، جوړ یې کړه او سر یې ولا تنګ کړی. مطلب یې دا چې دې کې څوک ور پرېوځي چې ترې راونځي. او د پاسه په نری نری سانګي کېښودې او د پاسه په خاوره واچوله چې چاته پته ونه لګي. دا د پیغمبر علیه السلام دپاره یو لټ جوړ کړ، لټ. او ځان یې د قصده ناجوړه کړ. نو د حضور پاک مبارک عادت خو به دا و چې څوک به بیمار و که کافر به مو نو تپوس ته به ته د قصده یې ځان ناجوړه کړ، چاته یې ورشه محمد خبر کې صلی الله علیه وسلم. ما ورته مه یادوې خو خبرې کوي چې ناجوړه دی. نو چې راځي نو په دې لاره کې د کوي کې به وغورځېږي، نو بس پکې به ختم شي. نبی علیه السلام چا خبر که چې ابو جهل بیمار دی، نو حضور پاک له خو خدای ډېرې ښکلې خوی ورکړې. قرآن وایي انک لعلی خلق عظیم، تا له خدای لوی خوی درکړی دی، عظیم خوی. نو چې پیغمبر علیه السلام راته و د کوي غاړې ته نږدې شو، نو جبریل وله راغی وی مه ولې؟ وی دا خو تا ته خوره ښکاري، خو لاندې چختي بندکي پکې پروز دی او داسې ناتاترین کوی دی د روتو انتظام هم نه کېږي. مزه. نو حضور پاک واپس شو. نو چې واپس شو نو ابو جهل ته چا وی چې خو راغی خو نیمې لارې نه واپس شو. نو بس دو خدای ړون کړون کی بعضې وخت الله بعضې وخت یو انسان څه کي ړون کړون کی. هغه دغه ته چا وی ملا جرګک ته. ملا جرګک چې دی نو دی اوبه معلوموي. سلیمان علیه السلام به ځان سره ګرځاو چې ما ته اوبه معلوموي چې دلته دومره اوبه دي او دلته دومره اوبه دي، ځمکې لاندې اوبه معلوموي. قرآن شریف کې راځي. نو ملا جرګک تاسې د مثال دی. ملا جرګک ته چا وی په ځمکه کې 10 فوټه او 20 فوټه لاندې اوبه نه او چې ښکاري درته لټې ښودي لټه. پخوا به د خلکو دا کورکوړې نیولې نو لټ به یې ورته ښودې. پخوا د په دې وطن کې دا کورکوړې ډېرې زیاتې وې او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کورکوړې ډېرې راتلې. نو موږ هم واړو دې خلکو به ورته لټونه یې ښودل، نو هغه لټ به داسې جوړ کړه چې هغه به یې په شګو کې پټ کړه او صرف دانه به یې بره ښکارېده. چې کورکوړه به راله او په هغه ځای به کېناسته نو لټ به پرې راتاو شو نو ګیره به شوه. نو ورته کورکوړې ته وایي 10 فوټ او 20 فوټ په ځمکه کې لاندې اوبه اینې او چې ښکاري درته لټې ښودي نو د شګو نه 1 انچ لاندې نه او ورته څه وایي؟ او ورته عجیبه خبره کوي. وایي دغه مې خدای پوره کړي، دغه مې الله پوره کړي. نو لنده کڼه شم او پې نه شم نو چې ورشم ټس رانه وباسي. نو ابو جهل ته چا وی وی خو راغې تپوس ته دی خو د دروازې له راورسېد واپس لاړ. نو ده ورمنډه کړې، بس ړون کوڼ شو اړو پوه نه شو. ورمنډه یې کړه چې ولې لاړو، پرېږده آواز ورکوم چې راځه راځه دا ما تپوس ته راغلی راځه. خو چې ورمنډه یې کړې نو پوه نه شو، نو مکه خپل کوي کې ور پرېوته. عبدالرحمن بابا وی که نه وی کوی مه که نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي، بل ته کنده کنی نو خدای به دې پکې وغورځوي. نو حضور پاک ته کنده کدوله نو پکې وغورځېد. نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه شو؟ نو خلک راتل رستې. نو رستې چا شو؟ هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی و، یو لټ جوړ کړی و. هغې خو سر تنګ و او ویښې لاندې نه پلن و. او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو دې په پوړی درمپایه راوختل او درمپایه هم راوچته کړه. اوس به راوځي څنګه؟ نو رسۍ به یې ښکته کړه. نو رسۍ چا رستې شوه، خو چې څوک به په غاړه به ور پرېوته، غاړه به نور هم ور پرېوته. هېڅ انتظام نه کېده او دوی وي مړ شوم پکې دننه چغې وایي نه رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رستې. نو د ظالم په خپل آواز وکړه وی محمد راولې بغیر د هغه نه مې بل څوک نشي راوستی صلی الله علیه وسلم.
نو حضور پاک ته چا راشه هغه سړی کوی کې پروت دی ته چل ورسره وکړه یاره خو د دواړو جهانو مبارک سردار که زه وې که نه مې خبره که چل ورسره کوم نو ما به ورسره سم چل کړی و یو څو سسکورې به مې دا غاړه والې وه چې ودرېږه چې په دا کوی کې دې خاښ کم یا غونډ دا بشیر جان مې پې ورغورځاو چې ودرېږه چې سم برابر شي نو نبی علیہ السلام مبارک ورته ودرېده وی راودې باسم وی خدای دپاره وی په دې شرط به دې راوباسم چې ایمان به راوړئ دا اوس ایمان راوړئ نو دې لاس باندې دې راوباسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دې نیسم بار دې راوباسم او که ایمان نه راوړئ نو تکړه شه وی راوړم واده ده نو رسول الله مبارک لاس ورښکته کړ اوچتې کړ او یو روایت کې راځي چې رسۍ ورښکته کړه او په هغې یې دا راووې سپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه نو چې راویویسته وایي شاه اوس کلمه وایه که نه یاره وی ډېر غټ جادوګر ډېر جادو چلیږي وی نه منه ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشي معجزې غوښتې وی لیدلې چې او دا معجزې خو د دې پیغمبر شته وی نه منلې بدر کې خدای داسې مردار که داسې رونیو چې هېڅوک بچي او ټول ته وتښتېدل بدر کې مردار شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي وی حضور پاک وفرمایل چې یاره څوک به لاړ شي چې د ابو جهل حال ماله راوړي ځکه دا عفرا زامنو وی چې موږ وجلی دی نو وی ما وی چې د الله رسوله زه ورځم نو وی ورلمه نو د کافرانو لاشونه پراتو نو مې اړول راړول نو د ابو جهل لاش پکې راووته نو وی دې داسې و چې یخ شوی و لاس پویه کار نه کو خو بس قریب الموت و قریب المرګ نو یو وخت کې مال یو څپېړه را کړې وه نو مې چې ورېږه خپل بدل خو ته مخکې علم نو په دې سینه مې ولا یو خپل مضبوط ټوپ مې ولا په سینه ووه نو یې ما ته وایي چې د پلانکې زوی کنځل یې وکړل څوک یې مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم نو څه وایي هغه وخت کبر ډېر خطرناک شی دی وایي په سینه یې لاس کېښود وایي دومره غټه سینه به د بل چا لیدي وایي ما ورته چې سینه دې پرېږده غټه ده او که وړه ده خو سر ده نه پرې کوم وایي څه پې کې ما وی نبی علیہ السلام لیوړم قبر ډېر خطرناک شی دی وی ښه چې پرې کې نو دا د ویښ کې پرې که دي سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت نو د سردار سر به ښکاري ګوره قبر ته وی مې چې دار باندې پوره کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی اوس خو د ملګري ټول مکې ته وتښتېدل او دقه سر ده نه پرې کوم پرېږدم دی نه اوس ته څه خیال دی وی ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه وی چې په کومه ورځ نبي علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو اوس مې هم هغسې بدي شي دا سپیرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړی یو داغ پیدا شي دا د ګناه د وجې نه نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ ته خدای ختم کړي او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه والا خدای پاک او صفا کړي خو چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پرې ورو زیاتېږي بیا ګناه وکړي ورو زیاتېږي نو د هغې تک تور شي تور ختم الله علی قلوبهم بس خدای والا تور کو خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي خدای په چا زیاتې نه کوي الله پاک د هغه تور که دا داغ یې ولګو خو د چا د وجې نه داغ ولګو د ده د ګناه د وجې نه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون چې دې کومه ګناه کوي د هغې ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کېږي او زیاتېږي نو چې لږ تک تور شي د ګناه د وجې نو باس بیا دې بس مهر جباریت دی ته وایي لږ تور شو تک تور دا لته چې دا دین او د علم کومه لاره وه نو هغه لاره بنده شوه نو د ابوجهل لږ تور وړو نو سر مې ته پرې کړم او حضور پاک ته مې مخکې وغورځاو
او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل، دا الله رسول دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی سر. نو د مارونو خبره می تاسو ته دې خبرې پورې کوله، د پیغمبر علیه السلام معجزه. نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبی علیه السلام مبارک کاره شوي. دا د نورو پیغمبرانو وې، خو یو څیز دی، د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وې، خو چې هغه پیغمبر تللی دی معجزه مو سره تللی ده. او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلیم دی نو شته، معجزې شته. لکه زه به یو مثال درکړم. د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات، هغوی به جادو کاو. د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول. د سحر لوی رواج و پکې، او خلک د سحر نه مجبور و. ساحرانو له به پیسې ورکولې، دولت به یې وله ورکاو. نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړه چې د زمانې ټول جادوګر یې توبهګار کړل. موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته وی چې موږ دواړه زه او زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو، نو هغې ونه منه. نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله، د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې. اوهو خدایه دا څه په جنجال وړېدو، دا شی خو نه راوچته نه کړي. هله موسی شی نیسه، مار راونیسه، ګورې په موږ پسې راغی. زموږ بعضې تفسیرونه لیکلي دستونه یې وشو، او څوک وایي اویا شو، څوک وایي اویا زره. دا ما وی چا شمېرلی دي، د دستونه به چا شمېرل څه. لکه مطلب دا دی چې د یارې نه په سړي خامخا دستونه لګي. څوک 4.5 یادوي او څوک 600 400، چا کاپي او قلم راغشتي او شمېرلی دي. نو د دې مقصد دی چې دا څوک وایي دستونه، نو عموما اوس هم پښتو کې چې څوک ویریږي لکه وایي پرتوګ ولا وګوری وایي، دا یو مقوله غوندې ده. او څوک وایي لکه ده خو به ډېر دستونه کړي. نو موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه. نو هغه وی چې دا خو جادو دی، ورېږه جادوګر دله راغونډو. نو موسی علیه السلام هم هوښیار وی راغونډ کړه. نو د اختر ورځ باندې یو ځای کې به په مصر کې میله لګېده، هغې له به د بانډو د یو ځای بل ځای خلک په ډېر لوی تعداد کې راتلل. موعدکم یوم الزینه، د هغې دغه ورځ باندې شوه. او فرعون په ټول ښار او علاقه کې اطرافو کې کسان ولیږل، وی چې څومره جادوګر یې راشي. نو جادوګر یې راغونډ کړل. مصر خو د جادو دی، اوس هم مصر کې جادو شته. او ټولو ورته وی ښه که موږ د موسی دله پړ که بیا به سي، وی زما به داسې نږدې یې ما ته چې زما د اسمبلۍ او د مجلس شورا ممبران به یې. به ډېره ښه هغوی رالل او دنیا راغلې ده، او هغوی کونټۍ او رسۍ په میدان وغورځولې، هغې نه ماران جوړ شو لقېدل. فإذا حبالهم وعصيهم څنګه دي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. په حقیقت کې ته ماران نو جوړ شوی، خو نظربندي غوندې چلې کړی، نو هغه به لقېدل. نو خلکو یې وګوره. او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم، ډېر لوی جادو یې غورځاو. قرآن وایي لوی جادو یې پیش کړ. تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام لکې میره پیدا شو چې خدای دا خو هر یو جادوګر راځي او کونټۍ غورځوي، هر یو جادوګر رسۍ غورځوي، د هغې نه خو بلا ماران جوړ شو. دا به څه کېږي؟ الله ته پام کوه، ګورې ونه یېرېږي، فکر مه کوه، موږ د ملګري یو، کونټۍ دې غورځوه. چې موسی علیه السلام څنګه کونټۍ وغورځوله، د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. او داسې خامار ته جوړ شو چې هغې هغه څومره رسیو کو لرګونه ماران جوړ کړي وو، الواقع یې تیر کړل. خېټه یې هم غټه نه شوه. بس جادوګرو خو پوه شو، ګوره ملا پیژنې، ناتخوان پیژنې، جادوګر پیژنې. بس هغې خو پوه چې دا خو جادو نه دی. بس د هغې پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی. ټولو په یو ژبه وی چې زموږ د موسی او د هارون په رب ایمان دی. ټول توبهګار شو.
دا معجزه و د موسی علیه السلام. او سیب لاس به دی دغه کې ومنډه د ترخ کې او چې راوبیسه د لاس نه به یې لکه د سپومې رڼا تله. لیکن چې موسی علیه السلام لاړ معجزې هغه سره لوی معجزې وې. ګورې معجزه خو د پیغمبرۍ دلیلي غټه معجزه. ډېر خلک په دې معجزو خدای مسلمانان کړل. موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر و، خو چې موسی علیه السلام د دنیا نه لاړ هغه معجزه هم لاړه. بس اکونټه یې وروسته وه، خو د هغې نه چې مار نشي جوړېدی. حضرت عیسی علیه السلام زمانه کې د حکیمانو او ډاکټرانو لوی رواج و، ډېر لوی طب و. د زمانې لوی لوی حکیمان به او لا علاج بیمارو علاج به کېده، لیکن د دوو بیمارو علاج چاله نه ورته. یو د برګي برس او دویم چې کم سړی لون دی لون، اوس هم د دې علاج نشته. حضرت عیسی علیه السلام له خدای داسې معجزه ورکړه چې کم سړي باندې به د برس او د برګي مرض او لاس به پراخ که خدای به جوړو، او چې کم سړی به لوند و بلکې پیدایشي لوند، دا لږ خطرناک لوند دی چې په سترګو به یې لاس راکړه نو خدای به جوړ کړه. او دا خو لا وړې خبرې دي چې برس والا او لوند جوړېدل دي. په قبر به ته او چې مړي ته به اواز وکړې قم باذن الله، نو مړی به هم جمدې شو، د لحد نه به راووت نیغ به ودرېد. دا غټې معجزې وې. خو چې موسی علیه السلام لاړ نو معجزې م ورسره لاړې، ختم. دا د هغه پورې وې، د هغه نه پس دا معجزې نشته. صالح علیه السلام د هغه دا معجزه وه چې خدای ورله اوښه ورکړې وه. دې ته مطالبه کړې وه قوم. کافر بچو داسې مطالبه کوله چې د آخرت پیدا پکې نه وره دنیا وه، چې موږ له داسې یو اوښه راوباسه چې موږ له پی راکوي. ډېره ښه ده. نو اوښه راووته، نو اوښې به دومره پی کول چې ټول به پې مړېدل، کېناستېدل به له شله به. نو چې داسې اوښی چې پی ډېر کوي نو خوراک به هم ډېر خوري که نه. په ارامۍ غوا خو پی ډېر کوي خو خوراک ته هم ټینګېدل ګران دی. د هغې خوله نه ودرېږي د خوراک نه. یا د چیلې او د غوا په نسبت میخه پی ډېر کوي نو خوراک هم ډېر خوري که نو هغې به خوراک هم کو او اوبه به هم څکلې. نو یو ورځ یې وله مقرر کړه چې په دې ورځ به تاسو د چینې نه اوبه نه څکئ، دا به څکي. او د پلانکې علاقې ته به تاسو سرن له څاروي نه بوځئ چې دا پکې سریږي. نو په هغې بده ولګېده چې دا ولې، نو هغه اوښه یې زخمي کړه، نو خدای پې عذاب راوسته. دا معجزه د صالح علیه السلام. صالح علیه السلام لال معجزه هم ختمه شي. عیسی علیه السلام نه دې مطالبه وکړه، یو درستخان د خوراک پکار دی. معنوي دا چاټیان خیټور هلکه سمه معجزه د آخرت وغواړئ سپېره بچو. نو درستخان هل تستطیع ربک، دا ستا خدای دا طاقت لري چې یو درستخان په موږ نازل کړي او ډوډۍ پې پرتې او خوراکونه پې پرتې او موږ یې خورو. خبیث بچو سمه معجزه وغواړئ، د دین وغواړئ، د آخرت وغواړئ، د جنت ته پیدې وغواړئ. نو څوک د اوښې پی غواړي، څوک من او سلوا غواړي، او څوک دغه غواړي درستخان. ظالمانو سم شی غواړي. وی نه نه دا څنګه خدای دی چې دا کار نشي کولی، طاقت یې شته که نشته. الله ته یې سوال وکړو خدای دا معجزه ښکاره کړه. نو څه چل به مخلوق خو هغه زمانه کې کم و که نه، دی به راغونډ شو. نو یو سپینه وریځ به راښکته شوه، د هغه سپینې وریځې په منځ کې به درستخان و. نو وریځ به ځمکې ته راورسېدله، نو درستخان به دوی لیده نه. نو بیا به تې وریځ ختمه شو، درستخان به په ځمکه پاتې شو. نو په درستخان به سو لوی کب به پې پروت و، غټ رویت کړې لوګې به تې خته، او ګیر چاپیره به تې د دنیا ترکارۍ او غوښې او میوې پرتې وې په پلیټونو کې. نو دی به ورته کېناستل، نو ښه ده بسه به یې وواله او به یې خوړه. نو چې ښه به ماړه شو اخوا به شو، نو بیا به وریځ راله، درستخان به پکې پټ شو، نو بره به وخته. نو عیسی علیه السلام ورته وی چې ګوره یو کار وکړې، هسې نه ذخیره اندوزي ونه کې، په جیبونو ګوتو کې پټه نه کې، دا کار ونه کې. نو هغې وی خو د خبیث بچي و، نو هغې وی چې دا چرچته کېږي. نو چې څنګه بیا خوړه نو غلې غوندې به هغه زمانه کې خلک چې د پلاسټک دا ګوتی نه وي. اوس خو ښه دی چې پردي واده لذي ځان سره د پلاسټک ګوتې وړي. سړي دومره روجې نه خوري لکه ښه دی چې خوري، او خوري نه کور ته وړي.
داسې ده که نه؟ یو خو ښځو کې دا یو مصیبت دی، خفه کېږي دی نه، بلکې په سنتو د عمل وکړي چې پردي واده لدي ټول د سیل مې واړه سلیمان بچي ځان سره بوځي او لرې به وادي چته لرې، او د دې لور بچه ته په هغه دغه کې وادي په پېښور کې او په یو ځای بل ځای به وادي په هغه باجا بامخیل او صوابی کې، او وایي بچې ټیلیفون نن سبا خو موبایل شته بچې د کاکا د ماما د ترور د زوی د واده دی او ګوره ټول راځئ، نو هغه هم خپل بچي ټول راولي او دی هم ورپسې خپل بچي سکول نه هم ورته چوټي کړي او د سیل مې په واده ورشي، او چې په واده ورشي لومبی غوړی راشي نو پلاستیک ګوتې راوباسي، مخکې یې ورله تیاره کړي پکې غوړی ور واچوي. دا په شریعت کې ګناه ده. ګورې چې تاسو زه پوه کړم، زه خو ورته ګوره واقع بیانوم، خو دا واقع په رڼا کې راته د دین مسلې هم بیانوم چې تاسو پې پوه شئ په دې باندې چې واده له د یو کس وغواړي یو ورځه، چې د دوو درته وایي دوه ورځه، چې درته وایي ټول کور راشئ نو ټول ورځئ بیا، او که یو سپینګیري ته وایي چې ته به واده له راځې نو هغه سره نوکر یا ډرایور تلی شي، که دې ورته یاد کړي هم نو تلی شي. ولې؟ ځکه هغه کوربه ته پته چې دی یوازې نه راځي، دې ته دلالتن یې ځنه وایي، هغه ته پته چې دی بغیر موټر نه نه راځي، ډرایور به ورسره وي، هغه ته پته چې دی بغیر نوکر نه یا زوی نه نشي ګرځېدی، نو او سره پکې خیر دی تلی شي. او چې ډوډۍ له لاړ شي نو کور ته به نه وړئ، دا دې ته اباحت وایي، تملیک نه دی دا چې څومره خوړی شي وخوره، کور ته به نه وړئ. البته که هغه درته وایي چې ځان سره یوسه یا دله په بند کي نو بیا له خبره ده بیا وړی شي، نور چې ډوډۍ له دې وغواړي نو کور ته وړل منع دي په شریعت کې، دا ګناه ده. ګوره وروڼو د دې مسلو نه ځان لږ خبر کې، حلال او د حرامو ډېر خیال ساتئ، په حرامو خدای ډېر خفه کېږي، او رسول الله مبارک فرمایي وایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغون شي بس اور ورسره مناسب دی چې اور یې وخوري، نو حرامو نه ځان ساتئ. بعضې څیز معمولي غوندې شبهه پکې راشي او حرام بشي درته او تاله به لوی تاوان د آخرت درکوي، زمونږ خلک ته ځان نه ساتي. نو یو په دې ودونو کې دا خیال ساتئ، دا ډېر لوی مصیبت دی. نابللې به واده له بلکل نه دی. په دې پېښور کې دا جنټلمینان نه دي، جنټلمین پېژنئ، دا کباړ کې چې د 10 روپو پتلون اغوستي، کباړ کې د 10 روپو پتلون د شلو او د 10 روپو کوټ یې چولی او د 5 روپو هغه تورې چشمې یې چولی او کونټۍ لاس کې یې اغوښتي، ځان نه لوی سیکرټري جنرل جوړ کړي، نور غریب له اردوم نه ورځي، خو شکل جوړ کی بوټان پالش کی او د اتوار پر ورځ په شادي حال مفتو کې وردن نشي، هلته خو شادي حال کې ډوډۍ وي که په شادي حال ورشي، داسې شکل یې جوړ کړی چې هغې ورته رلی نه سلوټ کوي، سلام علیکم، زوی وایي د پلار به مې میل وایي او پلار وایي د زوی به مې میل وایي، او هغه داسې شکل جوړ کړی، خو پوره پولټیکل ایجنټ ښکاري، هغه سیکرټري جنرل ښکاري، هغه ته څوک ویلی شي چې تا کاډ وښایه، ښه مدېدار لاړ شي ډوډۍ وخوري او وښکو باندې جبه ومږي وروځي، په خېټه لاس راکاږي، بیا په بل شادي حال ورشي، بیا په بل ورشي. دا ډېره لویه ګناه ده او جرم دی. اکثر په دې ودونو کې موږ ته خلک وایي یاره جي مونږ خو د 400 کسو ډوډۍ بندوبست کړو خو 600 پرې رالل، مونږ خو د 400 کړو 800 پرې رالل، نو د 800 د اسمان نه شیطانان خو نه راکوزېږي چې هغې یې خوري، دا بې دعوته خوري، بې دعوته پردی ډوډۍ تلل دا په شریعت کې ګناه ده، دا ناروا دی او حرام دی، دې له بلکل نه ورځئ چې دعوت دله څوک درکړي نو ورځئ به. نو هغه عیسی علیه السلام ورته وایي چې خورئ دا شی خو ګورې ذخیره اندوزي به نه کوئ، نو دی به غلې غوندې د جیب نه سامان راوویسته ټوکړه موکړه او د هغې نه به یې شیدونه راواخېستل به یې پکې وتړل او تختول به یې کور ته. نو خدای ورسره څه چل وکړه؟ الله ورسره دا چل وکړه چې بیزوګان او خنزیران ته خدای جوړ کړل. کولی شي که نه شي کولی؟ اوس هم زموږ د دې خلکو نه جوړ کړي دي، خو ظاهري نه باطني ګورې دا ټول ګند دی، ګند څوک چې د خدای نه لرې دی او د الله د رسول نه لرې دی. زما دا خبره چې اورې نو خدای دې پې د عمل توفیق درکړي. کوشش کوئ وروڼو چې عمل پې وکړئ، عمل ډېر ضروري شی دی. یوازې په دې کار نه کېږي چې په یو غوږ یې واورئ او په بل یې وباسئ. او یاره ملا صاحب ډېر ښه تقریر وکړه، والله که په دې صفت کار کېږي هله به کامیابېږئ تاسو. زه ځان هم یادوم، زه او تاسو به هله کامیابېږو چې دا زه سویم په دې مونږ عمل وکړو. عمل نو خدای په لږو خبرو چې د عمل وکړو نو ډېره لویه خبره ده، او که د 15 ګنټې تقریرونه واورېدل او عمل دې پې ونه کړو نو تبعی ده. نو دا معجزې د هغې پیغمبرانو وي چې لاړل معجزې ختمې شوې.
او د حضور پاک مبارک هم بعضې معجزې د هغه د ذات سره تعلق لرلې، لکه د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې، ګوتو نه به نه بهېدلې، دا هسې مونږ خلک وایو، داسې نه وه. یو موقع نه په ډېرو موقعو کې اوبه خلاصې شوې وې، صحابو ته تګې تنده ولګېده، نو رسول الله مبارک به د لاس مبارک په اوبو کې کېښود. نو صحابه وی د دې ګوتو په دې میانځ کې به اوبه داسې راخوټکېدلې لکه د چینو په شان دی. اوس دا معجزه وه، دا د رسول الله مبارک سره وه چې هغې لاړل، دا معجزه ختمه شو. د هغه د صحابو نه یا د بچو د لاسونو د میان نه اوبه نه دي راوتې، یا داسې نور هم ډېرې معجزې شته. یو سفر کې یو صحابي وی اوبه نه وې، نو رسول الله مبارک یو څو صحابو ته وی چې لاړ شئ او اوبه وګورئ، ځکه ګیر چاپېر اکثر دا غرونه مرونه په دې سفر کې د غر شاته به چېته چینی. وی چې مونږ لاړو نو په لاره کې یو ښځه مخې له راله، نو ښځه په اوښه باندې ناسته وه او د اوښې نه یو خوا یو مشک اویزان دو، بل خوا ته مشک اویزان دو، مشکونو کې اوبه وې او ښځه یې میانځ کې ناسته وه. نو دې صحابو دې ښځې ته وی ودرېږه، ویې دروله، وی اوبه کم ځای دي، دا مشکونه دې کم ځای نه را ډک کړل، مونږ ته ځای وښایه چې مونږ هم لاړ شو که نه. هغې ورته وی پرون دې وخت کې د ګودر نه را روانه شوې یم، یو شواروز مې شو، عربو کې اوبه ډېرې ګرانې، پرون دې وخت را روانه شوې، او خلک سړي مې نشته بار دي، نو د اوبه وله زوړم. نو بس هغې هغه اوښه د پړي نه ونیمه، نبي علیه السلام له ښځه اوښه بوتلل، وی صاحب دقه ښځې سره دې مشکونو کې اوبه دي، او دا وایي چې یو شواروز اوبه لري دي. نبي علیه السلام هغې ښځې ته وی راکوشه، په قلاره په طریقه یې ورته وی کوشوه، او ورته یې وی خفه کېږه مه سته اوبه نه کمو، خو مونږ ته حاجت دی. هغې وی زما نه کموی، نو چې سم خوښی. نو حضور پاک د هغه مشکونو خولې یې کوله وکړې او بیې ترې راغشتې. څومره صحابه چې ټول سیراب شو، او صحابو سره چې څومره څاروي و هغې مسکلې، او صحابو سره چې څومره مشکونه هم ډک شو. ښځې ته یې وی ښځې ګورې ستا اوبه مونږ نه دي کمې کړې، مونږ له خدای اوبه راکړې، الله راکړې. بلکې صحابه وی هغه مشکونه چې کله یې اوبه نبي علیه السلام را ایستلې، نو یې دومره ډک نو لکه وروسته چې څومره ډک و. نو بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی دې ښځې نه مونږ ته خدای یو خیر راورسو، نو دې له څه تحفه راغونډه کې. نو هغې وله سامان، جامې، جوړې، ستوان، کجورې چې څو راغونډ کړل، نو یو غوټه یې وله کلکه وتړله، نو ښځه یې په اوښ سوره کړه او هغه غوټه یې ورته مخکې کېښوده. ښځه خوشحاله شوه چې کلي ته لاړه، نو خلکو ورته وی تا خو نن لیټ شوې پلان کې. وی یو لاره کې یو سړی را باندې پیښ شو، وی ما ورته کتل او زما اوبو سره لوبې ټوقې کېدلې، دومره اوبه د مشکونو نه ووتې چې د حد نه وتې، او بیا زما مشکونه هغسې ډک دي. یاره وی یا خدا هغه د آخرې زمانې پیغمبر دی رښتونی، او یا غټ جادوګر دی، وی د ځمکې او اسمان میانځ کې د نه غټ جادوګر بل نشته، او یا دا پیغمبر دی. نو صحابو چې به ردې په علاقه راتلل او جهاد به یې کو، نو ردې نه ګیر چاپېره به یې جهاد کو، د دې ښځې قوم ته به یې غږ نه کو. نو دې ښځې یو ځل دا قوم راغونډ کو، وی تاسو پوهېږئ دا صحابه راځي او ګیر چاپېره په نور علاقو کې جهاد کوي او مونږ ته غږ نه کوي، دا قصدن مونږ پرېږدي، هغه زما د اوبو هغه شی پړه کې پروت دی. نو ایمان پې نه راوړو، نو دا ښځې سره ټول قوم ودرېدل او ټول لاړل او په رسول الله مبارک ایمان راوړل. نو بهر کې معجزات د حضور پاک دغه و هغه د هغې د ذات سره، خو یو لویه معجزه د نبي علیه السلام مبارک هغه د هغې په ژوندم و اوسم ده، بیا به مې چې هغه قرآن شریف دی. خو ګورې با تاسو ته ویلي چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، کله چې الله وغواړي نو وشي، او چې الله ونه غواړي ونه شي، د الله په خوښۍ. نو کله داسې پیشنګویي ورکړي چې لرې وي، لرې او خبره وکړي او هغه امقسې وي، او کله داسې وي چې نږدې م ورته پته ونه لګي، هغه معجزه ښکاره نه شي، کله لرې نه م پته ولګي. یو دوه درې مثاله در نن بیا در کوم چې تاسو پې پېښ یې. رسول الله مبارک د نبوت نه مخکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په یو تجارتي سفر چېرته شام ته تللی، او دا هغه ورځې وې
چې ځای په ځای نجومیانو اطلاعات خواره کړي چې د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی. کاهنان، نجومیان، د پخوانو کتابونو مولیان، لکه مثلا اوس چې دا زمانه داسې ده چې دې وخت خلک وایي لکه به دجال لا روان دی، او حضور پاک چې کومې نښې ښودلې وې د قیامت هغه نښې مرو ورو ښکاره کېږي. لکه اوس ډېرې نښې ښکاره شوې، لا شته زمانه شته ورته دومره نږدې نه ده خو ډېرې ښکاره شوې. لکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې د مور پلار سره به خلک ښه سلوک نه کوي، دوستانو سره به مینه ساتي. دوستانو باندې نن سبا خلک پیسې لګوي که نه لګوي؟ چکر در باندې ولګوم، سیل در باندې وکړم، هوټل کې ډوډۍ در باندې وخورم، چرګ درته پوخ کړم، قربې در باندې وخورم، او مور پلار باندې اسم نه ناجوړه پرته ډاکټر هم نشته. دا شی شته، لږ زیات شو سرو ورو. درېیمه څه وایي؟ درېیم نبي علیه السلام فرمایي چې د عزت د خلکو به صرف د یارې نه کېږي، د شر نه بچ کوم ځکه به خلکو عزت کوم، د خدای دپاره نه. د خدای دپاره به څوک د چا قدر عزت نه کوي، او چې چا نه یریږي چې که عزت یې ونه کوم څپېړه را کوي نو عزت به کوي. درېیمه څه ده؟ د سروت سامان به زیات شي. وایه اوس که نه پخوا چې به دلته نه څوک لاړل پېښور ته به بعضې کسان فلم لتلل، نو هغه سړی به د خلکو په نظر کې داسې و که نه مړه پلان کې فلمونه سینماګانو پسې ګرځي. هغه غریب به هم د شپې چې راته او د بس نه به کوز شو نو لیټ به راته چې ما څوک ونه ویني، او مخ به یې پټ کړی و کور ته به ننوت. فلم یې وکړ سینما لاله. او نن سبا د ماشومانو د 23 ماشوم نه واله تر د بوډا سپینګیري پورې په جیب کې سینما پرته ده. زما قسم په الله چې کومه خبره یې کړې ده 100% نه 200%، بلکې د دې نه هم زیاته رښتونې را روانه ده. د سروت سامان ټنګ ټکور رنګونه په موبایلو داسې لګولي چې هغه د سندرو وي. هلکه ته بل رنګ چې ته نه مونې، چې ته د ټلۍ رنګ پکې واچوه، چې ته بل څه پکې واچوه، نو تا داسې رنګ اچولی دی چې هغه په مانځه ولاړي خلک په جومات کې وګانه شروع شي. رنګ د ګانې دی، رنګ د جینۍ لوبه ده، رنګ د هلک د ډم لوبه ده. رنګونه دغې له راوسېدل، خوب کې به ملاستې او رنګ به دله راشي، سندره به چالو شي، خلک به فخر کوي. یاد وساتئ دا رنګونه په موبایلو کې ماچوي. او بعضې خلک په رنګ دپاره د قرآن شریف آیات اچوي، دا ماچوي. ښه د هغې وجه درته ووایم، یو خو قرآن ته د دنیا دپاره مه استعمالوه، او دویم دا چې بعضې وخت رنګ راشي نو ته به زر کټ کې موبایل به اوچت کې، نو چې اوچت کې نو هغه آیات په داسې ځای کې نیم شي چې معنا خرابه شوه، بېعزتي مو شوه د خدای د آیت په دا میانځ کې دی وواو، او داسې به ځای کې به یې ووایه چې معنا به هم خرابوي. نو داسې عام ساده په موبایل رنګ ساته، او دا د لوبو طرزونه مه کوه. نو ماشومان لوبې، ګانې، فلم، سندره، مشر، بوډا، ښځه ټول په دا ګندونو اخته دي. دا د سرود سامان، دا د سرود او د ګډا سامان، دا د رسول الله مبارک پیشنګویي ده، او تقریبا دا علامه خو 100% ښکاره ده. رسول الله مبارک فرمایي بله وره اذا کان امراؤکم خیارکم، چې ستاسو بادشاهان غوری، و اغنیاؤکم سمحاءکم، او ستاسو مالداران سخیانی، و امورکم شورا بینکم، او کارونم په مشورۍ، کارونه په مشورۍ. فظهر الارض خیر لکم من بطنها، د ځمکې دا مخ دله د ځمکې د خېټې نه غوره دی، جون د لخرې د مرګ نه. و اذا کان امراؤکم شرارکم، او چې مشرانم ګندی. وایه اوس که نه
مشران روغ دي ټولو باندې نن کیسونه دي. دا مشر دروغجن دی، دا ډاکو دی. یعنی څومره زمونږ د پاکستان بدقسمتي ده چې اخبار ریډیو ګورې نو په مشرانو شروع ده. دا مشر غل، دا مشر ډاکو، د ملک پیسو والا. کیسونه نن په غریب نشته، ټول په دغه ظالمانو روان دي. دا قاتل دا زمونږ مشران دي. اذا کان امراؤکم، مشران ستاسو، امیر نه دی، امرا مشران، گورنر، صدر، وزیر اعلی، وزیر اعظم، د قوم مشران. شرارکم، گنده ستاسو، شریران. نمبر 1. او نمبر 2 سوی و اغنیاؤکم بخلاءکم، او مالدارانم بخیلانی. مالدار بخیل دی، د خدای حق زکات نه ورکوي. مالدار بخیل دی، څوک سوالګر غریب ورشي امداد ورسره نه کوي. مالدار بخیل دی، جومات مدرسې سره مدد نه کوي. مالدار بخیل دی، ګاونډي اوږې پروت دی ورته نظر نه کوي. و امورکم الی نسائکم، او چې کارونه م ښځو ته سپورت شي، اختیار د ښځو وي. رښتیا وایه اختیار د سړو دی که د ښځو؟ د ښځو. مړه مه یارېږئ، اختیار د سړو دی که د ښځو؟ د ښځو. ټول قصه ګډوډه ده. د رزلو کې یو ځل مې یو 3 کاله 4 کاله مخکې مې په دې رزلو کې یو دکاندار سره ناست وم، د کپړې دکاندار و. موټر کې یو زنانه راله، او هغه زنانه مشره زنانه وه، مشره، او مخې کوله و، نور یې ځان پرده کې کړی و، خو مخې کوله و، مشره وه، بوډۍ وه. او ډرایور سره وه، نو زنانه راکوز شوه او هغه دکاندار نه جامې غشتې. دا جوړه راکه، دا راکه، دا راکه، دا. او زه هغه زنانه پیژندم، ما نه پیژنده چې څوک ده، بیا مې وروستو پیژنده. نو چې بلا جامې یې واغېستې که نه، نو دکاندار ورته خان بابا له جامې نه وړې، خان بابا له جامې نه وړې. مې دا څوک ته در پلان کې خان بابا ښځه، خان بابا له جامې نه وړې. او ته د هغه پسه کوي، یاره هغه یو جوړم ډېره ده، پسه کوي. خو کټ کې ډډه والې ده، د هغه جامې نه خرینېږي، یو والا ډېره ده او شته. نو ما خو پېژنده، هغه دکاندار راته بیبي مې ګوره مال د خان بابا دی، او تا ځان لو لونو لو زمانو لو اوخیانو لو د دنیا خلکو له پنډو تړه، نو مال د خان بابا دی، هغه له پکې یو جوړه نشته. وي دا مولوي صاحب پې خفه شو، یو والا پکې ده راکه. وایه اوس که نه امورکم الی نسائکم، چې ښځو ته د مشري پاتې شوه، نو بیا به وایي بالغ ته ډډه واز ستا پکې نشته، بیا به وایي ستا جامې نه خیرنېږي. خان بابا بالغ، خان بابا کښېنه، بالغ ته ډډه ووه. دا حل دی. نن ټول سیسټم د ښځو په لاس کې دی، چې ښځه سوی په کور کې، دا راوړه به راوړئ، دا مه راوړه نه به راوړئ، دومره جامې راوړه راوړئ به. او چې مه راوړه، مړه په پښتو کې به یې راته ویم چې ته ورته ټرت نو ټرت به یې، او چې نه ټرت نو نه ټرت به یې. په پښتو کې درته خلاصه کړم. بشر جان لا واده کوي، په ارام کښېنه، په ارام کښېنه، بې واده ښې، غم نه خلاصې. چې کوم ځای دې شپه راله او کوم ځای دې ورځ راله، او چې کوم ځای دې وخوړه او کوم ځای دې واغوسته، ځان په غم مه اخته کوه. نو نبی علیہ السلام فرمائی امورکم الی نسائکم. 3 خبرې شوې: بادشاهان خراب، د ښځو اختیار د مال دولت د سړي د بچو د ښځو، او غنیان بخیلان. نو رسول الله مبارک سوی فبطن الارض خیر لکم من ظهرها، بیا د ځمکې تل قبر دله د ژوند د دنیا نه بهتر دی. زما د قسم په الله چې رسول الله مبارک خبره کړې ده که نه، د کاڼي کرښه ده. نو دا ټولې پیشنګویې تقریبا اوس روانې دي،
خلاصه ناسه الحمدلله د دین کارم کیږي، د مسلمانانو په زړه کې د دین جذبه هم شته، خلک الحمدلله منځونه هم کوي سناسه جوماتونه. او بله څه وایي مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، جوماتونه به ظاهر کې ښه مدیدار خشته وي خو هدایت به پکې نه، درسونه به پکې نه، د دین خبرې به پکې نه. څه به په جوماتونو کې رفعت الاصوات فی المساجد، جوماتونو کې به خلک د دنیا شور شغرب چغې وي. موږ چې اکثر دا پروګرامونه د ختمونو وغیره په جومات کې وکړو نو ټول ماشومان او واړه جومات کې راغلي روجو ته ناست دي. نو چې پروګرام ختم شي نو په هغه جومات کې ورته دری وغواړي، دری هم نه په دې پرشون ورته ډوډۍ کېږي او روجې کېږي. هلکه دا د جومات بېعزتي ده که نه ده؟ دلته روجې راوړه، هلته راوړه، دلته که جومات خیرن شي خراب شي چغې پکې ووالي شي، د نیکۍ تقریب دی، شور پکې وشي، ماشومان اکثر په جومات کې متیازم وکړي. نو خبره مې دې پورې کوله چې دا نبی علیه السلام مبارک متعلق هغه وخت کې لکه څنګه چې مونږه نبی علیه السلام پیشنګویۍ ورکړې دي، نو پخوانو پیغمبرانو هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې پیشنګویۍ ورکړې وي. نو کاهنانو نجومیانو ته پته وه چې بس دغه زمانه ده چې حضور پاک دنیا ته راځي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شام کې یو علاقې ته تللی و، نو هلته پخوانو کتابونو یو ملا ورسره میلاو شو. نو چې ابوبکر سره خبره وکړه ښکته پورته ورته وکتل، لا حضور پاک خو دنیا ته تشریف راوړی دی خو لا پیغمبر شوی نه دی، پیغمبري نه ده میلاو. ابوبکر ته ویې لکه تا د کوم دی، ستا نوم څه دی، د پلار دې څه نوم دی؟ چې دا مې نوم دی او د مکې اوسېدونکي قریشي خاندان د مکې سره. ها یاره یو کار به ونه کې، دا خېټه به راته لږه ونه ښې. حضرت ابوبکر صدیق ورته زما په خېټه کې څه کې؟ نه زما لږ غرض دی په دې کې، په دې خېټه دې یو نښه ګورم. ابوبکر صدیق ورته کلک شو چې زما خېټې سره ستا څه سودا، ته زما په خېټه څه کې؟ خلکو ویې یاره بس یو بوډا بابا دی و، د خلکو د دین مشر دی، نو تا نه پیسه دي خو لمن لږه اوچته که وګورې خېټه، عورت خو دې نه ښکاري. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ورته لمن اوچته کړه نو په دې خېټه یو داغ و پیدایشي. یو روایت کې دا هم راځي چې مټې یې ولوکت، په مټې یو داغ و. وایي ښکته کړه لمن، وایي بس زما خبره واوره چې ما ستا داغ کته، د آخرې زمانې پیغمبر ان قریب راتلو والا دی، ته به د هغه لومبې ملګرې نږدې ملګرې او د هغه خلیفه وې. زه اوس دا مې درته ووایي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې زما خو خواب خیال کې هم دا نه تېرېدله چې دا به صحیح، خو چې کله پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوه وکړه زه خو یې نږدې ملګری وم، خاص دوستانه د ما سره د پیغمبرۍ نه مخکې. نو ما ته نبی علیه السلام وفرمایل چې ابوبکر ما له خو الله نبوت راکړه، د خو یې پیغمبر کړه. حضرت ابوبکر صدیق مکمل بې د دلیل غوښتو نه اعلان وکړو الله رسول باس زه دې منم چې ته پیغمبر یې، زه دې منم، زه انکار نه کوم. په بالغانو سړو کې لومبې چې ایمان په نبی علیه السلام راوړی دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړی، او په هلکانو کې حضرت علی رضی الله عنه راوړی دی، او په ښځو کې حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها راوړی دی، او په غلامانو کې حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه، دا لومبي مسلمانان. دې پورې بله خبره یاده شي، یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر صاحب یو بل سره څه شور شار وکړ. ابوبکر ورته زیاتې ووې عمر ته، نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته روان شو چې تا ماته ستغه وې. ابوبکر پوه شو چې دا خو ما غلطي وکړه، نو عمر پسې ورغی لکه عمر ماف پې که ما نه غلطي وشوه، او هغه وایي نه دې ماف کړو. عمر خو هم جذباتي ورته روان دی، دی ورپسې دی. عمر ته کور ته لاړ دی او پسې کور ته ننوتی دی چې لکه کور ته درلاړم ما معاف کا. حضرت عمر صاحب دروازه ورته بنده کړه. بس ابوبکر صدیق رضی الله عنه خفه شو چې خدای ما دا خو غلطي وکړه. عمر مې دومره خفه کړه چې ما دې معاف کوي مې نه. ابوبکر دا لمن لاس کې نیولې و، په خفګان مسجد نبوي ته رارغی، او چې عمر بیا کور کې 2-3 منټه تیر شو هغه هم ستومانه و چېرې دا ما څه غلطي وکړه. ټیک د ابوبکر خو لږه تیزي ما سره وکړه، خو چې معافي غوښته پکار و چې ما معاف کړی وي، او چې بیا کور ته راله راغی نو باید چې بیا مې معاف کړی وي، دا رانه څه غلطي وشوه. نو ابوبکر مخکې د عمر هم ورپسې راووته، د رسول الله مبارک مجلس ته رالل.
نبی علیہ السلام چې ابوبکر وکته نو پیش په مخ نه پته لګي یاره وی دا سړی خفه دی دا چا خفه کړی دې کې ورپسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته الوی چې علی وی قسم دی حضور پاک حضرت عمر ته غوسه شو هل تارکو لی صاحبی زما دا مرګری به پرېږدی لږ په قلار ابوبکر یادی ابوبکر ورته وی د الله رسوله غلطي ما کړې ده تیزی ما کړې ده د عمر غلطي نه ده زما ده او پیغمبر علیه السلام بیا هم عمر ته غوسه دی هل تارکو لی صاحبی ته ما دا مرګری به لږ په قلار پرېږدی ابوبکر او بیا څه وی الله اکبر وی اگر وزیاده کې مسلمانانو چې ما له خدای پیغمبري راکړه تاسو ټول وی دروغ وی ابوبکر وی رښتیا وی تاسو ټول وی دروغ وی ابوبکر وی رښتیا وی تاسو ما نه اعراض وکړو د ما سره ملګرتیا وکړه تاسو ما تکذیب وکړه د ما تصدیق وکړو نو حضرت ابوبکر صدیق خو ایمان راوړو دې وجې نه خو ته صدیق وی چې بې دلیله مسلمان شو خو یو تپوس کوي الله رسوله ګورې ما ایمان راوړو زه مسلمان شوم پتا تا د خدای پیغمبر منم الله یو منم اسی یو تپوس ته نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ دلیل څه دی معجزه غواړم حضور پاک ورته وی دلیل غواړی یو وی د شام په سفر کې چې هغه عیسائی راهب پادري د ملاک خېټه کتلې وه او کوم داغ یې درکې لیدلی و دقه زما د پیغمبرۍ دلیل دا زما د پیغمبرۍ دلیل دې ته معجزه ویل کېږي اوس دا پته ورته دلته لګي چې هلته شام کې سموده مخکې د حضرت ابوبکر د خېټې داغ یو سړي کتلی دی الله ورته اړه کې راوستل لیکن بل ځای وګوره عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورسره د بخاري شریف کې حدیث دی یو ځای کې دمه وکړه د عایشې بیبي نه امیل ډک شو صحابو ته ویل شابه دا امیل ولا پیدا کې صحابه لګیا دي منډې وی یو ځای بل ځای د عایشې امیل نه پیدا کېږي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام وده شو او زما په دې پتون یې سر کېښود دې کې د مانځه وخت راغی چې د مانځه وخت راغی ګوروس نو خلک ورغلل ابوبکر صدیق پسې دا د تیمم حکم لا نو راغلی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی دا وګوره کنه عایشې ته نبی علیہ السلام ایثار کړی دی امیل دی ولې روکاو دا امیل د لاسه ټوله قافله ایثاره ده او د مانځه وخت راغی نه دوی سره خپلې وبشته نه دی ځای کې وبشته عایشه بی بی فرمایي حضرت ابوبکر راغی د ما دې تشي کې ما له دیکې راکولې چې حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دې نیک بخت بند کو لیس معهم دلته نو دوی سره خپلې وبشته نه دلته وبشته دا به مونږ سره څه کېږي وی دې تشي کې به یې دغه راکولې ګوتې رامنډلې او وی فبي الموت داسې یم چې خدای زه مړه شومه خو لقیدې ځکه نه شومه چې هلته نبي علیه السلام مې په پتون باندې سر ایښی و مې چې دې به راویښ شي چې کوم وخت کې رسول الله مبارک راویښ شو نو دقه وخت کې الله د تیمم حکم راولېږه د تیمم حکم چې خیر د کوبنې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نو تیمم وایي نو سید ابن حضیر وایي د ابوبکر بچو چې کله مسلمان ته تکلیف راغلی دی نو خدای پاک تاسو نه مسلمان ته خیر رسول دی لوی برکت ستاسو د وجې امت ته ورسېد دا دې ګوره که تا نه امیل نه وې روک او دلته مونږ ایثار شوی نه وې نو تیمم حکم به نو نازل شوی نو عایشه بیبي وی چې اوښ هم پاسو نو امیل د اوښې لاندې پروت و ګوره دلته ورته اوس پته نشته دلته خلق امیل پسې ګرځي او امیل د اوښې لاندې پروت دی او پته ورته نشته او الته حضرت ابوبکر صدیق څونه موده مخکې هغه پادري داغ کتلې ورته پته ده دا ولې دا معجزه ده معجزه د خدای په خوښۍ چې کله الله وغواړي نو پیغمبر خبر کي او چې ونه غواړي نه خبرې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه الله ورته لکې واچي لکې نو بس هغه کار وشي نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږې معجزې نه دي ډېرې معجزې حضرت جابر وایي چې غزوه خندق په غزوه خندق کې کافر د مکې نه رالل په ډېر لوی تعداد 10,000 کسان څه مکې واله اوس او سره غطفانیان
او په مدینه حمله کوله. رسول الله مبارک د سلمان فارسی طریقه وخوله، وی د الله رسول یو خندق بدلته وباسو. بس کافر به د خندق نه پورې غاړي، موږ به دې غاړو، هغوی به نشي راتلی، واپس به ځي. نو جبل سلع ورته وایي، یو غر دی په مدینه منوره کې، د هغې غر نه پورې غاړه وادي عقیق ورته وایي، دغه یې غوره که چې دې کې به موږ خندق وباسو. نو په 10 کسانو یې 100 ګزه ځای تقسیم که او نښه ورته رسول الله مبارک په خپله واچوله. نو صحابه لګیو او یو خندق کنی، و یو تیږه پکې راووته، داسې تیږه وه چې هغه ماتېده نه. نو موږ پیغمبر علیه السلام راوړو چې الله رسول د خو یو تیږه راووته خو نه ماتېږي، او که دا تیږه ماته نه شوه دا خو تیار پول دی، کافر به پرې راپورې وځي. وی نبی علیه السلام وفرمیل انا نازل انشاءالله، زه در کوزېږم. وی چې څنګه راکوز شو نو هغه ګینتري ورته وایي، 2 څوکې چې لري، فاخذ المعوله، حدیث شریف کې معول ګینتري راواغېسته او پیغمبر علیه السلام هغه ګینتري اوچته کړه او یو غزار یې ورکړه. بیا دوباره ګینتري اوچته کړه، بل غزار یې ورکړه، 3 غزارونه یې ورکړل. په لومبي غزار 3 میسه کاڼې لکه د شګو بې ده، په 2م غزار هغه باقي 2 میسم لکه د شګو بې ده، او په 3م غزار مکمل هغه تیږه شګې شوه، ختمه شوه. یو خدا معجزه شوه. بله معجزه څه ده؟ بله رسول الله مبارک فرمایي 3 رڼاګانې ووتې، وایي په دې یو رڼا راته خدای پاک شام وښو، امت به مې خدای شام ته رسوي. په بله رڼا راته خدای یمن وښو، امت به مې خدای یمن ته رسوي. او په دې بله رڼا راته خدای پاک فارس وښو، امت به مې خدای فارس ته رسوي. ور هغسې وشوه. نو جابر صاحب وایي چې د حضور پاک د خېټې مبارکې ته مې وکتل، نو په خېټې کاڼې تړلی و د لوږې د لاسه. ما وی چې خدایه دا به څه کېږي؟ نو ما ته اجازت وغوښته، الله رسوله که ستا اجازت یې لږ کور ته ځم. وی لاړ شه. نو چې کور ته لاړم نو ښځې ته مې ویې ښځې هل عندک شیء، څه د سره شته؟ په نبي علیه السلام مې لوږه ولیدله، خو ښځې دومره خفه شوم چې زړه مې ټینګ نه دی. څه شته؟ چې پیغمبر علیه السلام راولو مېلمستیا وله ورکړو. وی ما ته وی چې جابره بل خو څه نشته، خو دغه کورنی چیلوکی بچی در او یو 3.5 کیلو ساع اوربشي دي، نور هېڅ هم نشته. وی ما چې ښځه ته د اوربشي وړکه او اوړه واغږه او زه به دا چیلنګلی لاله کړم. نو چې د چیلی بچی کې به سي ټولې 15 کیلو غوښه 3 کیلو غوښه به هم پکې نه وی. بس باغه د چیلی بچنګلی لاله کړه، سرمن مې ته لرې کړه، غوښه مې ټک ټوک کړه او کټوی کې مې واچوله، اور مې ورپسې بل کړه، او ښځې مې هغه چې کومه دغه و د اوربشې وې هغه اوړه کړلې او په هغې کې اوبه واچولې، د هغې نه یې اوړه جوړ کړل. او چې ما وی بس نبي علیه السلام راولم. وی ښځې مې راته وی چې یا جابره ته خو دې حضور پاک راولې، خو ګورې هم نه شرمې، هسې نه 2-3 کسه راوله چې د 2-3 نه زیات نی، رسوا به شو، به شرمېږو. وی به چې خلک راغواړي ډوډۍ نشي ورکولی. وی رالم پټ مې نبي علیه السلام ته په غوږ کې ووې د الله رسوله لږ غوندې طعام هم جوړ کړی دی، نو یو ته یو 2-3 کسه ځان سره راوچت کا. وی جابره څومره خوراک دې جوړ کړی دی؟ ما یو سا لکه 3.5 کیلو اوربشې مې وړه کړلې او کور کې یو کورنی بچنګلی وه ده چیلی هم یې لاله کړې ده. وی هغې وی کثیر طیب، دا خو ډېر شی دی او اعلی شی دی. او داسې وکړه زه کور ښځې ته دې ووایه چې تنور کې لا ډوډۍ مه پورې کوه، زه درځم، او کټوی هم لا مه راکوزوه. او رسول الله مبارک آواز وکړه ای د خندق خلکو ټول راځئ، د سیل مې راځئ. د 3,000 کسانو څه کم و بیش. وی زه ترې مخکې یم او خلک را پسې راخطا دي، چې کور ته ښځې مې وی جابره خدای دې داسې که، خدای دې داسې که، تا ته ما نه وي چې 2-3 کسه راوله، دا به اوس مړی څوک؟ دا په زرګونو خلک دی. ښځې ما ستا خبره رسول الله مبارک ته کړې ده، نور زما پکې څه دي؟ وی چې را دننه شو نو په کټوی کې لاړې مبارکې وتوکلې، او چې کوم اوړو نو په هغې کې هم لاړې مبارکې توک کړلې، او یې ښځې ته یې رالوي چې ځان له ملګرې پیدا کړه چې د سره ډوډۍ پخېږي. وی بس ښځې مې ملګرې راوسته، ډوډۍ به م پورې کولې رانړولې به، بیا به م پورې کولې رانړولې به م. او نبي علیه السلام قوم ته وی چې راځئ او دغه مه کوئ، بیړه مه کوئ، او په یو غټ لوښي منکره
هغه هم راواغېست، هغې کې به یې په سمسۍ نه په کاسه د کټوۍ نه دغه راغېسته غوښه او ترکاري، په ډوډۍ به یې چوله او ډوډۍ په خپله چوري کوله، ماتوله به او په کټوۍ به بیا سر یې ښوده او چې تنور نه ډوډۍ راوباسئ نو سر پې ږدی. جابر صاحب وی قسم دې ټولو خوړه، چې څومره خلک وو ټول پې ماړه شو، او وی ټول ماړه شو او زمونږ ان عجیننا لتخبز کما هو، وی اوړم هغسې پخېدل چې په لومبي وخت کې څنګه وو، او وی کټوۍ هم هغسې جوشېده چې په لومبي وخت کې څنګه وه، یو نوړی هم نه ده کمه کړې. دې ته معجزه ویلې کېږي. نو بعضې وخت کې به رسول الله مبارک ته معجزه راله نو خوراک کې به برکت پیدا شو، معجزه به راله نو بو کې برکت پیدا شو، او کله چې به نه وه نو په نبي علیه السلام به هم نارې تېرېدلې او په بیبیانو به هم نارې تېرېدلې او په صحابو به هم نارې تېرېدلې. د زمانونو معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل. یو ځل نبي علیه السلام له چا روټۍ کړې وه، نو چیلې ګډې ولا لال کړې، نو چې هغه غوښې وخوړې صحابه او نبي علیه السلام مبارک او هډوکي په ځمکه وغورځول، نو کوربه ته وایي دا هډوکي راغونډ کا او ما ته یې مخې ته کېږده، نو هډوکي راغونډ کړل او مخې ته یې ورته کېښودل، نو حضور پاک په خپل مبارک لاسونه راښکل، نو واپس ته چیلې جوړ شو. دا هم یو معجزه شوه. سم چیلې پلاستیکي نه ښه سم برابر، ډېره موده بیا هغه چیلې و واپس ته خدای پاک جوړ. او یو صحابي وایي ما له حضور پاک مبارک یو رومال لا کړی تولیه، نو اوس چې رومال او تولیه خیرن شي نو خلک ورسره څه کوي؟ په اوبو کې یې وینځي، او ما به هغه راواغېسته نو ما به په تنور کې ومنډله، نو چې بار به مې راوویسته نو پاکه صفا به وه. دا هم د حضور پاک معجزه ده. یو ځل جومات کې ناستو اوښ راغی، اوښ جومات ته نیغ را په خطا شو، خلکو اوښ منې کو چې هلکه اوښ جومات ته راغی منې کې، او حضور پاک ورته وی پرېږدی دا اوښ څه فریاد یې راوړی دی. اوښ نیغ راغی، ټول خلک یې پرېښودل او د نبي علیه السلام مخې ته راغی او سم لاسته او غړانګ یې د حضور پاک په دې غېږه مبارکه کې کېښوده، او اوښ برلار شروع کړل او سترګو نه اوښکې روانې برډېږي او سترګو نه اوښکې بیږي. حضور پاک وفرمایل وی د دې اوښ مالک ته راولی، دې اوښ راته فریاد وکړه، نو چې مالک یې وله راوست وی ستا دې اوښ ما ته دا فریاد وکړه چې ته پې کار ډېر کې مشقت پې زیات کې ګیا وله نه ورکې. وی یو صاحب داسې خو کوم، وی داسې به نه کړي، دا څاروي خدای پاک ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي دي، نو په دې کار کوئ خو چې کله تازه دمي ګورئ، او داسې وخت کې پې کار پرېږدئ چې ډېر ستړي ني، تازه دمي او خوراک ولا ورکوي. یو ځل په یو سفر کې سره د خپلو ملګرو د صحابو یو اوسۍ یو ملګري ښکار کړې وه، اوسۍ نبي علیه السلام پسې زور کو چې رانږدې شوه، نو پیغمبر علیه السلام سره یې خبرې شروع کړې. اوسۍ لکه د انسان خبرې شروع کړې، وایي ستا دې ملګري زه ښکار کړی، او په دې مخامخ غر کې یو غار دی، په هغې کې زما واړه واړه پوټې پوټې بچي دي، نو ته مهرباني وکړه ما خلاصه کړه چې زه لاړه شمه او د خپلو بچو له پی ورکم نو بیا به راشم. نبي علیه السلام موسی ته وایي په تاسې اعتبار دی، که د دې پرېږدم او بیا رانه شې زما خو نه د دې سړي ده نیولې، وی داسې قسم به راته وخورم چې په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې به د هغې نه مضبوط قسم بل نه. وی وایه څه قسم خورې؟ وی که زه تاله واپس رانلم نو خدای پاک دې ما د قیامت پر ورځ د حرام خورو په سب کې پاسئ، د هغې خلکو په سب کې چې دا زکاتونه او عشرونه راغونډئ او تقسیمئ، دا اکثر حرام خواري. حضور پاک وی داسې قسم یې وخوړه چې دې نه غټ قسم بل نشته، اله پرېږدی. نو اوسۍ پرېښوده، نو اوسۍ لاړه خپلو بچو له یې منډه کړې، غار ته ننوته، پی ورکړل، دقه ده چې واپس راله او د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ودرېده. ګوره معجزه شوه که نه شوه؟ حضور پاک هغه ملګري ته وله وایي داسې وکړه چې دا اوسۍ خوشې که پرېږده، او بیا یو عام اعلان وکړه چې کله هم د بچو ورځې وي نو ښکار به نه کوې. ولې که د بچو په ورځو کې دې ښکار وکړه نو تا خو یو هغه مرغۍ ښکار کړه او په جاله کې 2 بچي ماشومان دي، ابه داسې مړه شي د خوراک به یې څوک نه. یو اوسۍ دې ښکار کړه
او په جاله کې د هغې بچي دوه دي نو اوسه مړه شو بچي هسې بېرته تباه شو نو نه به کوې نو د مارونو دا د حضور پاک مبارک معجزات دي او ما ویلو چې معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل نو رسول الله مبارک فرمایي د کم امت چې د کم پیغمبر چې معجزې ډېرې امت به ډېرې د چا چې معجزې کمې امت به کمې او د کم پیغمبر معجزه چې غټې امت یې غټ کرکوټې امت راکوټې او د کم پیغمبر معجزه چې همیشه دایمي وي امت به همیشه نو ما له خدای یو لویه معجزه د قرآن شریف په شکل کې راکړې ده تېره جمعه مې درته ویلي هغه غټه معجزه ده او لویه معجزه ده نو امت به مې انشاءالله ډېرې کې خیر او هغه باقي ده تر قیامته پورې نو امت به مې تر قیامته پورې باقي وي انشاءالله العزیز او بل مې څه ویلو تېره جمعه مې معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل چې خلک معجزه وګوري او په سچه ورته نظر وکړي نو پوه شي چې دا خو د انسان کار نه دی دا خو د خدای کار دی او د انسان د رسول الله مبارک نه الله دا شی ښکاره کړه نو معلومیږي دا چې دا پیغمبر د خدای رښتونی پیغمبر دی نو بیا دا قوم په ایمان راوړي او بعد بدقسمته داسې وي چې د حضور پاک معجزې کتلې دي او هغې ته بیا جادو نسبت کوي دا جادو دی هغه خدای د ایمان نه ساتلی دی او کافران مردار شوي دي دعا کوي چې خدای زموږ په حال رحم وکړي